د دویمې نړیوالې جګړې په مهال جاپان یو له هغه هیوادونو څخه و چې د لویدیځ او د لویدیځ د متحدینو په وړاندې جګړه کوله. په دې جګړه کې جاپاني پوځ ته د نه تسلیمېدو کلک اصول ورکړل شوي وو. د دې عسکرو د جملې څخه یو زړور قومندان هیرو اونودا نومېده. هغه په کال 1940 کې د جاپاني پوځ لخوا د فیلیپین لوبانګ ټاپو ته واستول شو تر څو د امریکا او د متحدینو ځواکونو په وړاندې جګړه وکړي. کله چې په 1945 کې نړیواله جګړه پای ته ورسېده، جاپان تسلیم شو، خو هیرو اونودا ته هیڅ معلومات مو نه رسېدل چې جګړه ختمه شوې. هغه د خپلو نورو ملګرو سره په ځنګلونو کې پټ شو او خپل ماموریت ته دوام ورکړ. دوی په دې باور وو چې دا یوازې د دښمن تبلیغات دي، جګړه لا هم روانه ده. په دې موده کې د جاپاني حکومت لخوا الوتکې وکارول شوې، اعلامیې وغورځول شوې او حتی د هغه د کورنۍ لخوا پیغامونه ورته ولېږدول شول چې جګړه پای ته رسېدلې ده. خو اونودا او د هغه ملګریو باور نه کاوه. د کلونو په تېرېدلو سره د هغه ملګري مړه شول او یوازې اونودا پاتې شو. هغه 90 کاله په دې ځنګل کې پټ ژوند وکړ، د وحشي حیواناتو او ځایي خلکو سره مبارزه وکړه او لا یې هم فکر کوو چې خپل هېواد ته خدمت کوي. په 1940 کې یو جاپاني سیلاني نوریو سوزوکي په تصادفي توګه هغه پیدا کړ. اونودا لا هم باور نه درلود چې جګړه ختمه شوې. سیلاني ته یې وویل چې زه یوازې د خپل قومندان له رسمي امر پرته نه تسلیمیږم. د جاپان حکومت د هغه پخوانی قومندان پیدا کړ چې اوس یو بوډا سړی او هغه یې فیلیپین ته راوست. قومندان په رسمي توګه هیرو اونودا ته امر وکړ چې جګړه ختمه شوې او هغه باید تسلیم شي. اونودا هم هلته خپل ټوپک او توره تسلیم کړ او جاپان ته راستون شو. په جاپان کې هغه د خلکو لپاره د وفادارۍ او زړورتیا یوه بیلګه شوه، که څه هم هغه کلونه په بې ځایه جګړه کې تیر کړي وو. دا کیسه د جګړې د سختۍ، د انسان د عزم او وفادارۍ د یو حیرانوونکو مثالونو څخه ګڼل کیږي.